الله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دی اذان کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، دی اذان کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کی تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ایماں فدے موت مدینے کی گلی میں، ایماں فدے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. واجب الاحترام، واجب العزت، پورزو کې د سردار ورځ په منځونو کې د ثوابونو نه ډک منځ د جمعة المبارک ادا کوونکو مؤمنانو د زړه په شوق سره، مینه سره، محبت سره د مدینې په جانان باندې درود شریف ڈالے کئی. سلسلہ د بیاناتو د جمعة المبارک د وعظونو کم نشست چې دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع حوالې سره او ګراؤنډ ورته ډېر بهترین جوړ کړی شه. د قرآن د سنت د احادیث مبارکه په رڼا کې چې د چا اتباع پکار وي، د هغه سره مینه محبت پکار وي، نو پاغے کے بدرے کوالٹیز ضروری ہوئی، اور پاغا کوالٹیز کے
پاغا خصوصیاتو کې نمبر 1 دا چې انتهایی ښکلی وي بل تی ښکلی نه وي. نمبر 2 کمالاتو نه ډک وي. او نمبر 3 چې سخاوت پکې هم انلیمیټډ وي. نو بیا ضروری ده چې په داسې شخصیت باندې سړی مین شي، داسې پرسنالټي پالو شي. او مونږ په 2-3 جمعې په جمال او کمال او نوال صحاوت باندې خبر وکړه، او د دنیا په مخ که د دې کوالټي نه مکمل شخصیت مونږه سرچ کو، تحقیق هم پې وکړو چې دا به څوک وي چې په هغې کې هم جمال موجود وي، هم پکې کمال موجود وي، او هم پکې نوال موجود وي. نو د دې جمعو د تحقیق او د واعظ و نصیحت فرنا کې او د دنیا په سطح باندې د محققینو کم مدققینو محدثینو مفسرینو تاریخدانو چې کوم سروې کړی دا، کاغه مسلم زی او که نان مسلم زی، ناغوی هم دغه سر ته رسیدلی دي. داغه شخصیت انتخابی چې کړی دی چې هغه یو مکمل او جامع شخصیت دی په ښکلا کې، په کمالاتو کې او په نوالاتو کې، نو هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. په مینا شوق سره صلی الله علیه و آله وسلم. نو تقاضا ده اخلاقی، د معاشري ضرورت دی اسلامی په مونږ باندې دا یو لازمه ده، دا په مونږ باندې ډن ده چې بیا مونږ مینه د چا سره وکړو؟ د محمد رسول الله سره صلی الله علیه و آله وسلم. او مینا دا اظهار غواړي، کدا یو سایډ ته تصدیق قلبی غواړي چې هغې ته ایمانیات ویلې کېږي، نو بل طرف ته دا اظهار هم غواړي چې هغې ته مسلمانی ویلې کېږي. نو زمونږ جانان محمد رسول الله دی، په زړه سره منو، په ژبه سره اقرار کوو، دا زمونږ ایمان دی، او په اعمالو سره اظهار کوو، دې ته مسلمانی ویلې کېږي. ځکه چې جانان څه کوي؟ ناسته فاسته، نشست برخاست، ډیلینګ فیلینګ، تله راتله، معاهدات، انټرنل ایکسټرنل ژوند، دا چې بیا پالو کې د خپل محبوب، نو بیا به د عاشق ټاپله باندې لګي. او الله رب العزت بیا فرمایي که تاسو زما په لیسټ کې لیسټډ کېده غواړئ، زما په هغه رجسټر کې چې په هغې کې د محمد رسول الله د عاشقانو نومونه دي، نو هغې له دا ضروري ده چې د زړه نه به تصدیق قلبی کوئ، په ژبه سره به اقرار کوئ، او په اندامونو سره په ژوند کې به اظهار کوئ. صادق صاحب دا لازمي خبرې دي. که مونږ وایو نو هر سړی وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی آخرنی نبی دی. چاته به کې څه شک و شبه شته؟ یو خلکو شته قادیانانو ته، چا ده؟ نور خو چاته د دنیا په مخ نشته. سورسټي مني چې دا لاس میسنجر آف الله، خو مسله څه ده؟ پالو کوي نه. قادیانی زمونږ په ګورنمنټ کې، زمونږ په حکومت کې واحد هغه خلک دی چې نه محمد رسول الله آخرنی میسنجر او پیغمبر مني، نه پالو کوي. دا واحد خلک دی چې زمونږ په دې وطن کې پوره ځان یو وطن جوړ کړی دی. څه چلی کړی دی مولانو؟ میلمانه پکې راغلي د لرې لرې نه، هغوی ته زه ویلکم کوم. الله رب العزت ستاسو د راتلل قبول کی. بهرحال نو دغه یو قوم نه مني صادق صاحب، همونږ په جار وایو، په هر ځای کې وایو، کاغه منبر دی او که جنازه ده او که مقبره ده او که پارلیمنټ دی، چې دا خلک د وطن نه وباسئ. دا انتشاري خلک دی، سره دا انتشاري خلک دی. ولې زما ټاپک چینج کیږي، مختصر به کلوز کم دی باندې او به ځان جمعه وکړو چې زما وطن کې څوک پاتې کیږي، زما وطن قانون به مني. څه قانون به زما وطن به مني؟ که زما وطن نه مني نو زما په ایریا کې دنه هغې ته د اوسېدو حق حاصل نه دی. دا هغه خلک دی چې
زمونږ دین لاسه کې زمونږ وطن هم نه مني فیصل سے خو زمونږ وطن کې یو بل شی هم دی صادق سے مونږ چې د هغو خلاف خبره کوو ایکسپلینیشن زمونږ نه کال کېږي څه ته وضاحت وکړه ته ډېر سخت دی څه نو زه به سخت نه ځم ځکه چې زه پاکستانی یم او ته پاکستانی نه یې ته د 24 سال نه بې غیرته یې څه لیټ شوې خو زه خیر دی نو بیا وضاحت د چا نه کال کېږي یاره زما خو د رب نه دعا ده چې مړی مم اواز زما نه چوتېږي چې قادیاني مرداباد په ژوندانه باندې خو امپاسبل څه ما تاسو ته مخکې ویلو لکه انور ته سپوږمۍ ویلې نه ما ته یو ملګري وي ستا علاج څه دی مې ستا په خیل بسئ یاره جوی زه خو چې ګورم بل څه علاج دی نشته یو علاج شته نو مې دې نه بغیر زما علاج نشته صرف دغه 1 بولټ انټي بایوټیک او کېدای شي په یو هم لاړ نه شم ځکه وجود مې غټ دی لکه ډېرې به غواړي څه په یو باندې مشکله ده که زه ساه ورکړم نو بیا ایکسپلینیشن زموږ نه کال کوي نو د محمد رسول الله په رسالت کې آل اوور د ورلډ که څوک ابجیکشن کوي نو هغه څوک دي هغه قادیاني دي چې زموږ په وطن کې دننه یو سټیټ جوړ کړی دی څه خبر یې دي 1133 ایکړ ځمکه باندې د هغو ګورمنټ دی خپل ذاتي ګورمنټ هلکه په کور کې دننه کور جوړ شوی دی زموږ خلک خبر نه دی موږ صرف دې ته تګړی مولوي صاحب به دا خبره کړې وي او دا به نه وي کړي نو مولوي صاحب ستا په کوټه کې ناست دی یار ستا اړه خوري څه او ته امي سړی ته خپل ژوند نشي جوړولی نو ته مولوي صاحب له څه مشوره ورکړې موږ مشورو ته تیار ناست یو نو بهرحال نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سرسټو ملان وکړو انګریزه ملان وکړو که جامع شخصیت دی د دنیا په سپیس باندې نو هغه څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چا څه چې عشق کوي د عشق مرکز وي نو لازمه ده چې بیا هغه څه شي فالو شي صادق صاحب خال ملکه دانا چې صرف خوښ مې دی سره زموږ خلک څه وایي ښایسته دین راله الله را کړی دی همدر صاحب والیوم پکې هم پیړ کي که نه یاره مړه اسلام به مونږ شکل ته دې وګوره اسلام ته وګوره دونه پاکه نامه په دونه بېلماز اخلاق دی مونږ محمد رسول الله پالو کوو نو دا پالو کول دسي صادق صاحب نو خالی جگہ پور کرے خو بس ګړم چې چل شروع کړی وای مونږ د نبی علیه السلام امتین یې خروم په سارا شپې شروع کړی شهزاد صاحب امتی پس جوړیږي پالو کیږي به څنګه چې جانان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 ساله زندګۍ کې د ژوند په مختلفو شعبو کې څنګه ژوند تیر کړی دی دې ته عشق وایي دې ته منل وایي دې ته د محمد رسول الله اتباع وایي او شکر دی زه خو ډېر وګرځېدم او ګرځم ما د دنیا په مخ ډېر مسلمانان او دیندار وکته چې د جانان په اتباع کې په عشق کې چې هغوی په مخ کې وړاندې ترقۍ نه کړي دي هغه اونلی صرف اونلی زه په ډیبیټ کې ثابتوم په شواهدو سره ثابتوم ابزرویشن به کوو هغه صرف علماء دیوبند دي هغه څه دي هغه علماء دیوبند دي چې د جانان یوه ادا هغه پالو کوي مولانا ځان نن خبر کا ته په هغه لیسټ کې دا څوک دي نو هر سړی وایي زه شاګولی یم څه یم خو تحقیق چې چا څه وکړي نو د جانان په یو ادا باندې که چا سرونه شیندلي دي که چا پې خپل ژوند جوړ کړی دی نو هغه څوک دي علماء دیوبند دي الله رب العزت دې دوی ته مزید ترقیان نصیب کړي او نصیب کړي هم دي داسې مخکې به هم خلکو وي دا وسني به لاړ شي نور به نه وي سبی دا سلسله به ختم شي فیصله دا سلسله به کله ختمیږي کله چې قیامت راشي څه دیوبندیان به کله ختمیږي مولانا چې کله قیامت راشي مخکې ګوره ختمېده دا نشته بند د زمرونه
خالی کېږي نه یو زمری نه جو بل لازي بل نه جو بل لازي او ټول د یو بل نه څه وایي څه مونږ وایي دا به ګزاره کوي هغه پسې یو دوه ګوتې نور ورخوایي مونږ وایي زه دا به ګزاره وکړي چې بل پسې راشي هغه د هغې نه ورخوایي بهرحال آل ور د وړ که تاسو وګورئ د جانان په اتباع کې که څوک مخ په وړاندې تللی دي چا کمزوري نه ده پرېښې نو هغه څوک دي علماء دیوبند دي د کور نه والا د کاروباره پورې د کاروبار نه والا مخکې که ځې د ژوند په هره طبقه کې که هغه زمونږ په پارلیمنټ کې ولې نه دي خو د دیوبند بچي به د محمد رسول الله سنت چرته پرېښي نه چرته پګړۍ به کوزه کړي نه چرته ګیره به بونډۍ کړي نه په هغه غلط ماحول کې الحمدلله د علماء دیوبند بچو به د جانان په سنتو باندې ننګ کړی او ګیره به سپینه کړي خو د جانان د سنتو سره مخالفت نه کړی دا ولې تاسو وایئ چې بیا پارلیمنټ ته لاړو نو لاړم نو څه کې د څه تنخواه خو نه علم شکر دی چې ګورمنټ سروینټ نه یعنې اوس به پسې یو شی جاري شوی زموږ لکه علماو تاسو یو حدیث خو وایئ چې العلماء ورثة الانبیاء چې مونږ څه یو نو دا بل حدیث هم ولې پټ کړی دی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء دا ولې نه وایي که نه هېرېږئ چې د انبیا د بنو اسرائیلو به څه کو سیاست کو کله چې هغو لاړه خلفا پسې راله او د محمد رسول الله په خلفاو کې به تعداد سیوی هغه به سیاست کوي او دا به دقه ورثه کوي څوک به کوي ورثه به کوي مونږ اوس هم په هغه کرسچینټي ایډیالوجي کې پراته یو ټاپک بیا بل طرف ته روان دی په عیسایت کې څوک مولانا ځان پوهه کا که چا وي چې ملا به سیاست نه کوي دا د عیسائی بچی دی دا د یهودي بچی دی ولې په کرسچینټي کې او په یهودیزم کې به دا و چې ملا به په جومات کې ناسو دا به په چرچ کې ناسو د ګورمنټ واکدارو به ګورمنټ کو ګورمنټ والا به مولوي صاحب ته تحفې لېږلې تاسو یې سرچ کوئ استادان پکې ناست دي او هلته به د منبره او د جومات نه به صداګانې چوتې دوی به منې څه محمد رسول الله چې راغی مولا نه راوځي راوځي جومات نه راځي چېرته واقدار جوړ شي څه نو محمد رسول الله یو جامع شخصیت ته او علماو ته سیاست په وظیفه کې ورکړی ډیوټي ورته حواله کړې تاسو به دا ډیوټي کوئ څه به کوئ دا ډیوټي به کوئ کوم عالم دا ډیوټي نه کوي نو ګورئ په خپل ایمان دې ویرېږي څه دا دواړه یو شی دی څه او تاسو ګورئ دین وګورئ د دین په معنو کې یا د سیاست په معنو کې دین هم دی ما ته چا وي یو پکې وی چې مدرسو والا طلبا پرېږده مړه دې سیاست ورېږي خیالي دی که نه یاره دې باندې مستقل جمعه کوم دا داسې نه کېږي ښه جي صادق صاحب بیا ما ته رایاد که مستقل شرعي سیاست دا به اونلی عالم دین کوي ما ته هغه یو څیز رایاد شو مونږ به یو کوړي کې ونیو کس راغی چې وایي چېرته یو مولوي صاحب هم پکار دی مونږ یې څنګه مولوي صاحب وایي چې سیاست نه کوي مې زموږ سره شته تنخواه هم نه هلي هېڅ شی نه هلي خو یو شرط دی صرف یو ډیمانډ هم نشته صرف یو شرط دی وایي هغه څه وایي چې زما مقتدیان به هم سیاست نه کوي څه داسې مولوي صاحب زموږ سره شته خو مقتدیان مې سیاست نه کوي نو بیا را سره یو دانه نیمه شته ٹھیک دی جی که نه ته به کې ډاکټر علامه محمد اقبال رحمت الله علیه دا به لږ پریف مستقل جمعه غواړي سیاست اور اسلام انشاءالله بیا راځئ خو چې کله ما اعلان وکړو چې به دې به کوم چې تاسو ته قرآن او حدیث زه وویم څه لکه مولانو تیره شئ تیره راوځئ دا کرسۍ زمونږ دي دا چا دي دا سټیټ زمونږ دی دا ارټیکل B1 هم وایي څه ارټیکل B1 هم وایي چې په کرسۍ به څوک کیني دا قانون پاکستان وایي all kind of supremacy sovereignty to go to Allah Almighty دا کرسۍ د چا ده دا د عالم دین ده دا څوک وایي او قرآن هم وایي ان الحکم الا لله ان الحکم الا لله سب ویشي مولوي صاحب زه دا به ډسکس کوم نو محمد رسول الله مستقل به دې ټاپک ته ځو او څوک د دې متعلق ګورئ که جبه کلاوي او ولې سوچ کوي او مولانا تاسو هم په جار باندې سیاست کوئ سیاست نبی علیه السلام نه موږ ته په وراثت کې میلاو دی چا نه میلاو دی
وراثت کې موږ ته محمد دا ژوند هر پهلو به ټچ کوو سو او دا به عالم ټچ کوي سو نو بهرحال محمد رسول الله تاسو ټول وای صلی الله علیه و آله وسلم دا هغه جامع شخصیت دی دا هغه اکمل شخصیت دی چې د دنیا ټوټل کمالات الله رب العزت په محمد رسول الله کې راجمع کړي دي جمال حسن هم الله رب العزت ټول خاص چې خو دی په نبی علیه السلام و تسلیمات کې خو دی یو خطیب ورته ډېر ناشنا اشاره کړې ده هغه وایي چې کله د یوسف حسن هغه زنانه ولیدو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا لیکن جب صحابہ نے محمد الرسول اللہ کی بیوٹی کو دیکھا تو انہوں نے اپنے جان ہی نچاور کر دی سرونه وشیندل کنه هلته لاسونه کټ شو دلته سټونه کټ شو نو په خلا کې او دغه شان په صحاوت کې مختلف انګلونه بری باندې خبره شوی و مونږ روانو د صحابه په ژوند باندې او غټ جلیل القدر صحابه خلفای راشدین پای کې حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ خلیفہ دوم او خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه اعلان او سټیټمنټ چې ما ټول ژوند د محمد رسول الله سره تیر کړی دی نو ټول ژوند هم د محمد رسول الله د تعلیمات مطابق تیرو دا خلیفہ اول اعلان او خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ سو فرمایل وای حجر اسود ته یو کانې پتا می شونډې نه لګولې خو جانان دلته شونډې لګولې یعنی زه په کمر شونډې مونډې نه لګوما او چونکه دلته جانان شونډې لګولې دي تیرے بوسے کو بوسا دیتے ہیں ہم حجر اسود کو او جانانا دلته ستاسو شونډې مبارکې لګېدلې ځکه به شونډې لګوګې نه په کمر څوک شونډې نه لګئی او دغه شان عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ پاغه حواله سره مخکې بزو بده دوو لویو پیغمبرانو باندې خبره شوی و چې هغوی د نبی علیه السلام و تسلیمات داغې هغه سنت هغه اتباع څنګه کړی وه 100% کړی وه په هغې باندې خبره شوې وه زو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د هغې ژوند ته او زه به صرف یو واقعه راوالمه کله چې صلح حدیبیه کېده د شمیسي نه مخکې په دغه علاقه باندې ډېر لوی لوی قبایل پکې راتله کله چې هغه ټریټي کېدله کوم هغه مسوده لیکل کېدله نو عثمان ذوالنورین ایز ا امبیسډر راغلو دغه علاقې ته او کله چې د خپلو رشته دارو که دیره شو او کله چې ټیبل ټاک ته تلو موږ به په جدید انداز کې ووایو جرګه حال ته تلو نو هغه کور خلکو ته ووي وایي عثمان ته یو جرګې له روانې د غټ قریشو غټ غټ سرداران هلته موجود دي نو لہذا عثمان ته یو کار وکړه رضی الله تعالی عنه دا پیسې ښکته کړه دې پړکي ته ور سوا آسې ناغه خلک د پورې وخاندي څه خلک د پورې پنسې څه که ښکته که مطلب پولې ښکته ورسوه بلې خپو کې راکاږه داسې په پښتو کې ووایو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ جواب کې ورته څه وي وایي یاد ساتئ ما د خپل جانان سره وخت تیر کړی دی محمد رسول الله سره کلوز پاتې شوی ما اس گیپ نو زما د خپل جانان او د خپل محبوب سره صلی الله علیه و آله وسلم سره خو د محمد رسول الله فینسې چې وي هغه د پړکي نه ښکته نه وي بلکې هغه به د پړکي نه چرته وي پورته وي نو که په خلکو باندې بد لګي چې لګي دي ټوپۍ پګړۍ که بد لګي چې لګي دي نه که ښې جامې ښې ګاړي د مولانو صادقه په چا بد لګي چې لګي دي او که نه جو برنال خو په میډیکل سټور کې ملاوي او که چا کې ډېر چینجی جو د چینجو دوا یې ملاویږي نو اوس موږ څه وکړو یار موږ به د خلکو خفه کېږو دوایانې مو ته ښیو چې سوځئ جو برنال اخلئ او چې چینجی ده پکې آشیش نه څه نوم دی دغه شپېته قسمې لري ډاکټران پکې ناست دي چې دا چینجي والا درتلنه ولی ورکوي چې شارې ګزاري خاص کر زما حوالې سره په خلکو کې ډېر چینجی او چا راته یو سره هم نه دی دوه سره هم نه دی درې سره یې ما ښه دا خو غټ چینجو والا خلک دی چینجن شهزاد همدرد
خفه شي خان د ماته غوري او زه به هغې سره کول ډاون کېږم. بهرحال نو عثمان ذوالنورین سوی رضی الله تعالی عنه چې دا کېدی نشي چې زه د جانان سنتو نه څه وکم بغاوت وکم. سرداران دي افسران دي یې دي زه د جانان سنت پرې ښودی نشم په پنسو باندې. مخکې څه خبره شوې وه خو د پړکو نه ښکته کول داسې دي ګناه کبیره ده حرام دي. او حدیث مبارک کې راځي چغلخور پلس منخته کوونکې ماشاءالله منخته خو پیژنې که نه ډوزې چې ولي. او نمبر 3 پنسې چې ښکته کوي الله تعالی به دې ته ډېر غوسه وي او دې ته په ښه نظر ګوري نه دا څوک چې دا پنسې راکاږي څه او څوک چې څه کوي منختې کوي او څوک چې دغه بله لوبه کوي. پښتانه دا کار نه کوي څه او الحمدلله خالص مسلمانان صرف ما ته تکړه که او مولا ته تکړه که چې سورېږي پې نور ډېر پاک خلک دی څه دی بیخي دا کار نه کوي. امیر صاحب سره خیال دی او صرف مونږ ته تکړه مولوي صاحب نه دا کل شپق لري مولوي صاحب نوک ته هم نشي را رسېدی او داسې یاره خو بهرحال یو خبره کوم ګزار د مخکې نه کوئ څه ګزار د شا نه مه کوئ دا د بې غیرته سړي کار دی. د چا کار دی؟ بې غیرته سړی د کم ځای نه ګزار کوي د شا نه مخکې نه راځه چې ویې پلو څه او چا ګزار کړی د شا نه ای دلګانو دلګان دي که نه د شا نه دله سړی ګزار کوي ته د 24 سال نه دلی تاکې چېرته غیرت نشي راتلی د نر بچی که راځې مخې ته راځه بې غیرته شرم هم نه درځي تاله. نو بهرحال نو پنسې وایي بره به یي که ملکانان خفه کېږي او که سرداران خفه کېږي دا د سو اتباع رسول کوٹ کوٹ کی براتا صحابہ کرام میں 100% صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محمد الرسول اللہ کو فالو کیا امتی مسلمہ کو یہ میسج دیا یہ پیغام دیا کہ عشق رسول کا تقاضا ہے. اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کے لسٹ میں لسٹڈ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کیا جائے. او دا جانانم وی من احب سنتی من احب سنتی لکه چاوی دا راته چاوی دا په کنزل کې دله ګوره کنزل نه دي ښه دله ته زه نور څه ویم څه بل لفظ شته پښتو کې لکه بې غیرته ته بل څه ویم څه بل لفظ شته که یي بیا ما ته ووایه لکه دا شاګردان مې کالجیان پکې ناست څه ډولۍ لفظ حدیث کې دیوس لفظ راغلی چا چې خویندې او ښځې په سپنا مارکیټ او په چاینا مارکیټ کې ګرځي دا دوس دی دا څه دی دا دیوس دی. نو که چېرته ښه لفظ دی بې غیرته دپاره نو هم بیا ماله وګورئ چې زه بیا هغه الفاظ استعمالوم څه دوس ته چې دوس نه وي نو څه دی ښه بهرحال سمې من احب سنتی محمد الرسول اللہ فرمائی تاسو ټول وای صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب سنتی چا زما د سنت سره محبت وکو فقد احبنی یقینا د زما سره محبت وکو ومن احبنی او چا چې زما سره محبت وکو مینه وکړه کان معی فی الجنه دا به زما سره په جنت کې څه بل زی فرمائی جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاع محمدن چاچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت وکو فقد اطاع اللہ نو یقیناً پا حقیقت کی بے شکا دا اللہ پالو کو ومن عصا محمدن او چاچے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی وکڑا آگے پالو نکو بغاوتی وکو الدے بکی چیٹنگ وکو فقد عصا اللہ نو یقیناً در چانه بغاوت وکړه در چانه فرمانی وکړه نو موږ خو الله منو رسول الله منو کلام الله منو عقیدم کلکه ده خو بیا د الله نه منو د رسول الله نه منو د کلام الله نه منو تو شو خبرو ته تکړه یو څه ځکه صرف اخو عقاید دي چې موږ دا درې ومنو خو پالو کول خو مسلمانی ده کنه کنه نه دا پالو کول لپاره راغلی که صرف د خوښولو د ایمان لپاره راغلی مولوي صاحب
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شخصیت چې الله را لګره صرف دی چې موږ صرف ومنو کنه اتباع مو 33 زګونو کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه په تحقیق کړی دی چې قران مجید کې 33 زګونه دي چې پای کې الله رب العزت سے اعلان کړی دی چې تاسو محمد رسول الله فالو کوي اتباع وکړي اطاعت وکړي او دای د کامیابی څخه ګرځولې ده فړوي ګرځولې ده ذریعہ ګرځولې ده غني همدرد سے الته به الله ته مخامخ کېدا او به چې موږ د رسول الله باغین نو څنګه به مخامخ کیږو څنګه به مخامخ کیږو پورا ډیره مشکله بنی چې موږ وانټډ یو کرمینل یو او د محمد رسول الله د مخې زمونږ حساب کتاب کېږي څنګه به سترګې غړو مولانا ایسې آسان کار خو نه ځکه خو علامه اقبال رحمت الله علیه یو فارسی قطعه ویلې ده او په هغه قطعه کې ډاکټر صاحب محترم الله دې وبخي هغه الله رب العزت ته یو فریاد کړی دی یو درخواست کړی دی وی ربا ته یو لوی ذات دی ما څه به حساب کې او خامخا به کې خو زما یو درخواست دی او درخواست څه دی چې د محمد رسول الله مخې ته به راسه حساب نه کړي صادقه په نقطه پوه شي تو غنی از هر دو عالم من فقیر تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من فزیر استاد جی پوهیږي پارسه باندې تل ډیر غنی ذاتی زډیر فقیریم پروزی محشر بانی زما بیو عذر زما پزړه کې پروت سره گر تمی بینی حسابم ناگزیر کچری ته زما سے اکاؤنٹیبلٹی کې زما سره حساب کتاب کې پختن رانه کې ژوند پس کې تیر کړو ځواني دی پس کې تیر کړو شهزاد صاحب لا تزول قدمه ابن آدم هغه پورې د آدم د بچی خپې نه خوځېږي یا څلور سوالونه دي نشي تا پیسې چرته ګټلې وه کم ځای دې لګولې وه ته پوښتنه به کېږي نو ډاکټر علامه محمد اقبال فرمائی رحمت الله علیه چې ربا دا حساب کتاب به خو زما سره کې از نگاه مصطفی پنها بغیر خو زما یو درخواست دی چې کله راسه حساب کتاب کې نو چې جانان مخې ته ونه کې ولې دې کې کلیه څه ده دې کې حکمت او اصول سره تقاضا څه ده ضرورت سره وجه دا وه چې هغه عاشق رسول او علامه محمد اقبال د نبی علیه السلام په عشق کې توی شوی هغه وی که چېرته جرم مې ثابت شي نو بیا به د آقا انعامدار سره سترګې څنګه ملاوم د جانان سره به زه مخامخ کېږم څنګه نو الله رب العزت ته درخواست کړی چې حساب به کې خو د جانان د مخې نه د جانان د مخې نه زه هم ویم که چېرې دا حساب شروع شي او صرف دومره ووایي چې ما دله په سجدو کې جړلي دي او دا تاسو کول څه نو څه به کوو سټونه به هم ښکته نه څنګه چې په دنیا کې ښکته دي داسې به هلته هم ښکته یې هسې ده که نه صادق صاحب بهرحال نو اتباع سنت اتباع رسول دا د الله رب العزت په خوښو بندګانو په لیسټ کې د لیکېدلو دپاره هغه سیاهي ده هغه قلم دی هغه لیکل دي هغه پړوی ده که څوک وایي چې موږ څه شو د الله خوښ شو نو د هغې دپاره ضروري څه ده چې محمد رسول الله ژوند په خپل ژوند کې مونږ راولو د هغې تعلیمات مونږ خپل کړو د هغې سنت مونږ خپل کړو نو الله په الله خوښ شو مخکې به ځو انشاءالله ګڼ شمېر صحابه او بیا به اینډ کې تاسو ته ما یو خبره وکړه چې زما تحقیق دی چې علماء دیوبند محمد رسول الله 100% فالو کړی دی نو بیا په آخره کې هغې له ټچ ورکړو چې دیوبندیان څنګه مین دي چې دا تاریخ سنت دي که نه چې سنت خپل کړي اهمه موضوع ده که نه ځکه چې خبره کوي بیا خو بیا لږ وضاحت ثبوت خو به هم ورکول غواړي ځکه نن سبا خو د پروف زمانه ده څه خبره وایي پروف کا انشاءالله دا په لاسټ کې پروف کو چې صحیح عاشقان د دنیا په مخ دا دیوبندیان دي څه صحیح عاشقان د دنیا په مخ هغه څوک دي دیوبندیان دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین